کې. خو هسې نه تا یې قسم مونږ په خدای دې زمونږ په کوالټۍ باندې باور نشته کې ټیم بم نه مني که د سره تا څه فکر لري نو ته ولې شک پکې کوي کوالټي خو هسې هم کوالټي نه ده. لکه چا چې ایټم بم جوړ کړی و که نه هغه تاسو جیل کې واچوه قدیر خان. نو جیل کې م چې واچوه ما ته پته ولګېده چې دې حرامي کم چل کړی ده. بس هسې نوم یې د ایټم بم پې ایښی ده چې پاکستانیان پوه شول چې اوهو دا خو ایټم بم نه ده. هغه خو موږ سره هغه دوکه وکړه هغه لیبیا والا او ایران دواړو حل وي چې دا شی موږ ته هم راکړی که نه هلته بیا امریکا زور ولګاوه یقین وکړه قرار باندې پوه شولې نه هسې د لیبیا ته مو چې ورکړی وي که نه لیبیا ته مو چې ورکړی وي لیبیا هم ختم شو ایران هم ختم ده. نو شی نه ده شی نه ده او تاسو خپل هم ختم یې پوه شوې. هغوی سنبال نه کړي که نه چې کمزوري نه شي سنبالولی که نه دا خو ډېر قوت غواړي لکه تاسو سنبال کړی ده مونږ خو داسې اخ کړی چې څو ځایو کې هسې د جلوس والا ته به په لاس وار نه شي که رښتیا وي. جلوس والا نو جلوس والا پې څه کوي ایسته د نټونه پې سس کې هوا دې تې وباسي. دا خو کافرو لپاره دی دا چېرته داسې دومره په اسانه نه هسې دا څه ټیم په کارېږي دا ایټم بم چې یو ملک لري دا کم ټیم ته په کارېږي امیر صاحب؟ دا جنرال صاحب دا ښې به دې لپاره وي چې کله په یو ملک باندې ښه بده راشي لکه تاسو باندې به دې نه سخته بده کله راځي چې بیا به تاسو دې ته لاس کوئ؟ نو موږ باندې کله بده راغلی چې کله موږ خو انډیا لپاره اخ کړی چې کله راشي ښه مقابله ورسره او ښه ودرځو. لکه دا ښې بدې ته په کار لکه موږ یې جوړ کړو که نه بیا به موږ درست تېر کړي وای خو ډېر هغه دي او ډېر زیات هم دي پوه شوې او دا ښایسته که نه دا لکه دا دې نه ډارېږي دا خو او ډېر زاریلم دی جنرال صاحب لکه څنګه سړی زکام کوي مړه خو ولې د امیر صاحب ولې نه زکام څنګه سړی خبرې دغه دومره تابکاري ده که نه چې یو ځای کې هغه شي بیخي هر څه منځه وړي لکه څه شی منځه وړي مطلب دا چې ځناور او انسانان او ژوند جاندار او مرده هر څه منځه مطلب دا چې ډېر خرابي کوي دا خو ډېر خطرناک او تاسو به دا کله به استعمالوئ امیر صاحب؟ جاپان کې خو هم ایټم بم استعمال شوی و که نه دلته زه ناګاساکي له ورغلی وم هغه ځای له نو هغه ایټم بم هم و پوه شولې دا خو هسې ټوسه پوسه ده ډېر خطرناک دی دا انټرنیشنل خلک وایي چې دا پاکستان هغه مې ډېر خطرناک دی دا پاکستان سره چې کوم دي دوی واړه سنبال کړي واړه هم ډېر دي پکې دومره نه ته خیر دومره خو به نه خو مطلب دي وړو مزایلو دوه کې هم کېږي که نه لکه هسې امیر صاحب ولا مړه جنرال صاحب شک پکې مه کوه که نه شک مه کوه بس مړه دا شک مه کوه لکه یره تې په کار ده یره په کار ده امیر صاحب دې بټن به چا سره وي بټن یا دا خو کوډي دا داسې چلني بټن یې نشته د خپل کوډ یو څو ځایو کې دا سنبال شوی هغه کوډ چې دا داسې هم نه چې کوم پټاخه غوندې ډزوي هغه کوډ چې ورکي بیا الوزي امیر صاحب کوډ یې نشته د سره ما سره یې چېرته ما خو ته وایه که کوډ د سره وایه که چې تاسو خو هسې یې نه ډز وهئ چې موږ یې درته ډز وهو یاره زه ستاسو مې ډېر زر ډز وایي دا هم څه شک هم نشته پکې ځکه چې تاسو خو دې باندې نه یې په غرنج یې بس خالي
نه مونږ په غرب نه یو پوه شو مونږ اول سړی وو بیا وروسته تپوس کوی دا په کوم ځای لګېدلی ده یاره دلې که لږ هم هغه کې که نه که چا لږ هم څه اختر مختره که به شی به هم خوشی کړی او دا خو ډېر پابندیانې غواړي دا خو ډېر ذمهواري دي جنرال صاحب داسې نه ده دا چې دنیا امیر صاحب زه وایم څه فایده یې څه شی ده که نه لکه ایسته په چا خرڅ کوي که نه مونږ نه مونږ خو چې ګرځو دغه په سر باندې جنرال صاحب دا خو ډېر دا د افغانستان نه چې 58 راغلي وو دغه شي مونږ بس کړو که ني وختي به مونږ سپلی کړي وای هسې امیر صاحب لکه اوس لکه دی تاسو ته عزت درکړی دی ټمبام که نه لکه دې نه یېرېږي هسې هغه ریمنډیوس چې کله پاکستانیان مړه کړه په لاهور کې بیا ایسته امریکانو درنه ویوړه نه هلته په کار ده چې هلته هم ډز ورکړی دا باګرام بیس هم پې ویشتلی وی څنګه دې خوښه ده خو خیر افغانستان کې خو هغه نشو کړی که نه افغانستان خو زمونږ ګاونډیان دي بل دا چې ریمنډیوس خو هغه خلکو دیت وکړه مړه هغه خاندان والا دیت وخیشته خی بیا دا شاه محمود قریشي استعفا ولې وکړله چې وی چې سر جکانے کا نہیں سر اٹھانے کا وقت ہے ادې یاد شي ولا چې جنرال صاحب مایک مه بنده امیر صاحب ملګرو دا لایف د سره شیر کوي امیر صاحب هسې که مونږ او تاسو سره ونښتلو که نه نو تاسو بیا اجازت لرئ چې په مونږ یې ټمبام استعمال کوئ نه په تاسو یې نه استعمالوو مړه تاسو استعمال تاسو خو زمونږ خپل ګڼو مړه هغه نورو دینه مخکې حکومتونو سره هم جنجال و تاسو سره نه کوي امیر صاحب لکه امریکا هم ټمبام درلوده مونږ باندې چې حمله کړې وه امریکا فرانس لندن دا درې واړه ایټمي هېوادونه دي دوی درې واړه هم درته ایټم بم سره په ایملولي کېنول بس سیستم پاس کړه خندان شی نه ده نه یو خبره جنرال صاحب چې په هغه کې هم ګوره چې تاسو توره کړې ده حقیقت دی خو پاکستان چې تاسو له لاس نه ورکړی نو تاسو دا توره داسې نه شو کړی ډېر مشکل به ورته پوه شوې دا یو حقیقت دی پاکستان چې سره نه وای تاسو کامیابي لکه ته څه وایې پاکستان مونږ سره حلف کوه ښه نو یعنی تاسو امریکانو نه ډارېږئ که نه طالبانو سره هم حلف کوه که نه وروره ستاسو په ترو باندې مو وواله که نه یو کراس به اخکې که نه ښه کراس لکه تاسو کونه ورته اړولې وه په مونږ هم ډزوه پوه شئ نو خو تاسو هم پیدا وکړئ مونږ هم خو زمونږ دویم کور مونږ له ځیر که او تاسو مخې ته بس لګیا سره بس ډز او غپو هسې امیر صاحب که د امریکایانو غواړي که نه چې اسمونیر ژوندی واوسي ځان سره بیا به څه کوئ ویسي ځان سره کوډ هم ځان سره ویسي بیا دا خو چې کوډ نه وي بس خو دا شی خو هسې بس لکه کولی خو شي امریکا سره به هم نه کوډ ډېر خاصو خلکو سره دا د اټامیک انرژي والا خپل یو ټیم یې جنرال صاحب دا ما داسې آصف منیر سره یې بوځي بس بیا نه مړه داسې څنګه بوځي چې هغه خو نه ماشومان چې خالي بوځي کرته بوځي دا هغه اسامه باندې چې حمله وکړله ګوره شپې تاسو خبر هم نه وئ بس ابټ آباد باندې حمله وکړه بس اسامه یې شهید که تاسو یې خبر هم نه وئ زه وایم که داسې بیا راشي زرداري شهباز شریف آصف منیر دا کرنلان مرنلان پاکستان امریکې امبسی کې ورته روټۍ وکړي هلته خو بیا تاسو سیکورټي نه چلیږي او بس ایسته کیو جاز راشي ټول پکې بوځي بیا به څه کوئ امریکایان دي که نه لکه هر څه کولی شي یاره بیا به څه کوئ نه کېږي نه داسې نه شو کوو چې داسې وکړي بس موږ به لکه چې وکړي ستاسو به څه وکړئ جلوس به کوئ او که نه موږ به بس موږ خو به ډېر خراب شو بیا خو داسې نه کېږي که وشو بیا به جلوس کوئ
جلوس نه جنگ جګړه به کو خپل حق لپاره خو به سر څوک هغه کوي څنګه به جنگ جګړه کوئ اوس امریکې ته خو تاسو میزایل نه رسیږي تاسو بیا څه کوئ مړه چلونه شته اوس 15000 او 10000 رینج هم جوړ کړی دی مزایل خو ډېر 10000 نه رسیږي کنه خو رینج خو نه هلته خو بیا هغوی هغه سیسټم لري د میزایل په هوا کې ډز وهي نو تاسو به بیا څه کوئ که د ارمي چیف درنه ویسي د وزیر اعظم ټول هلته امبیسۍ کې دوی ته خو چې امبیسۍ والا د امریکې روټۍ کې بس ټول مخې سره پیورمنډه کې هلته تار جاز ورته ایښی ما ته پته ده هلته ایرپورټ هم شته او بس دوی یو جاز ته اوچت کړي لاسونه خپې پې وتړي بوځي امریکې تاسو بیا جلوس کوئ که څنګه نه نه داسې نه کېږي جنرال صاحب پاکستان یو ذمهوار او طاقتور ملک دی که وشي یو دم تاسو سره که وشي نو څه به وشي که وشي نو بیا خو به خامخا جنګ جګړه به وي نو داسې خو نه چې په آرام سره دا کار وشي څنګه به جنګ جګړه کوئ دلته خو امریکایان خو دلته نشته دا 30000 رینج میزایل هم تاسو سره نشته او کویم که نه لکه هغه رسیږي نه که ورسېد هلته بس هوا کې ډاز ورکوي لکه اسرایلو چې دی ایران ته ورکوي ایران د اسرایلو ته که نه او تلی خو تاسو نشئ پسې نو بیا به څه کوئ بس دوسرا آپشن کیا ہے مړه دا زمونږ دا خوپیا چې دغه لیچل ورځي ګوره دا هم به منې داسې نه مړه خو دا خوپیا ګوره امبیسۍ کې روټۍ ورته کوي امبیسټر د امریکې ورته وایي راشئ ټول راشئ کنفرنس ده تاسو خو بس بیا په دې نه چې چا خیرات هم ولیده بې ساعته ورخوشي داسې نه که ستا چې پیټه کدو پخ کړی و بس خالي چې راځه الواتر جوړه کړي دا څه ګپ دی ګوره خبرې ته غواړه تاسو خو بیا په دې ډاز نه بس خالي چې چا درته ویلې راځه او بس شل زور نور هم ځان سره بوځئ هر چا روټۍ خو به خوریم نه هر چا روټۍ به نه خوري بیا نازمیږي لکه 52 جاز کې مو واچي همداسې امبوزي ویسته به د برازیل په دې سمندر کې دا ټول درته خطا کي لکه تاسو بیا څه کوئ یاسر دا د ایټم بم کوډ هم ویسي جی اف تندر څه پاره 17 نو دا بی 55 پوهېږي چې دا ډېر خطرناکه جاز ده دا ټنډر منډر دې ته انټن نه ورکوي دا کار نه ورکوي هغه داسې جاز د امیر صاحب د هغه جاز 52 دا بیا د نورو جازونو ته په هوا کې تیلم ورکوي شتلم کوي د کونې نه داسې سم ګلۍ غوندې بمونه ورېږي که نه هسې که یو 15 جازه راغله او بس ایسته په دې اسلام آباد باندې شروع کړله هسې پریکټس هم کوو نو دا ایټم بم څه مطلب یار نو بیا به دې وخت کې استعمالوي که نه چې پته ورته ولګي چې زه اوس کله ستا باندې دا پته ورته ولګي اخري حد له چې دې ځله پوزې له راشي بس چې اخوا نور ځای نه بس بیا دغه هغه شروع شي خو داسې نه چې لومبۍ خبرې سره ستاسو غوندې خالي شنټونې کولاو کړه امیر صاحب خبره دلته ده چې تاسو پوزې له راځئ نه که نه ولې نه راځو پوزې نه راځئ بوش مشرف ته ټلیفون وکړه چې اډې هغه ورته یس جی بس ایسته ټول پاکستان امریکې ته حواله کړه 33 ارب ډالر یې واغېشتل لکه تاسو کې بیا دغه مرض ده که نه مړه بس خیره چا کمزوري به وي خو خیر اوس ګوره ته وایې امریکا خبرې ته غوږ شه لکه که نه اوس عمران خان خبره خو منې دا منې امیر صاحب لیډر اف د پاکستان واحد لیډر دا خو به منې او آزاد سړی ده دا عمران خان چې دا د سنایپر کیسه کوي دا کوم ځای نه راغلی و دا عمران خان چې لرې شو دا امریکې هغه څوک مشیر یو ډونالډو دی که څه ډونالډو دې ګوره یو خط راولېږه عمران خان یې جیل ته خطا که نه په یو خط چې تاسو وزیر اعظم جیل ته اچوئ هسې که یو امریکایي فوجي راشي نو ته څه فکر کوې دا ټول اسلام آباد به ځان سره بونه ځي دلته مونږ ته لکه تپو نو خو وزیر اعظم وزیران ټول هر څه په یو ډونالډو په یو سنایپر هغه باندې بس جیل ته خطا کړل حکومت یې لرې کړ دا خو عمران خان وایي نو ځان چې په یو خط باندې وزیر اعظم او 50 وزیران او وزیر اعلی د هر څه ختمیږي نو که یو فوجي راغی یو فوجي او ایسته د ایټم بم هم دنه په شاک او فوج هم دنه ویوړه بیا به کوئ څه
نشي وړای دوه جنرال سوه صاحب داسې نه کېږي او مړه جنرال شوي صاحب دي که نه یاره شوي دي ما ته مړه یو سوال جواب چا کړی که نه ضروري چې ده ته ووایه چې تاسو سره به یو هلک راته سکندر نوم یو که څو او هغه چې اوس چېرته په هغه کې دی چېرته جیل چې کوي چې ده ته وایي څه غم یې خوړلی که نه ما چې زه به پوښتنه تر کوم ما ورسره واده کړې وه سکندر خو ما تقریبا 15 کاله مخکې ورسره خبرې کړي دي هغه هغه انټرویو چې واخسته هغه وه که نه نو هغه نه وروسته سکندر بام نه ده لیدلی او نه مې د خبرې اورېدلې دي او نه مې کوم اړیکه ورسره شته او نه مې ادرس راته معلوم ده ما هم نشته هر چاته د سکندر په اړه معلومات وي او ما ته یې راکړل نو د ما چې څه له لاسه کېږي سکندر سره انشاءالله هغه زه کوم بس ما نه هغه کس واده واخیسته او ستا ډېر مینهوال و که نه خو چې ورته وایه چې هغه سړي ډېره قرباني کړې وه هغه سخت وخت کې او سخت وخت کې او ډېر ښه پیسې درلودې ښه بزنس یې و ښه داسې معمولي کس نه و نو اوس ما ته ډېر وخت شو چې هېڅ معلومات یې راته نشته ما ته چې وایي چې بندي ولم لکه نور اندازې مخته نه لګي خو ما نه پوهېږم ښه امیر صاحب موضوع دې بدله کړه ودرېږه زه یو څو کسان راوچتوم د ایټم بم نه به تېر دا وړي درنه یا مونږ وړه یا هغوی وړه السلام علیکم جنرال صاحب جنرال صاحب او که ایټم بم یې درنه ویوړه تاسو پوهېږئ تاسو به څه وایئ وړي به امریکا یي تاسو به وایئ دا ټیټي والا افغانستان ته وړی تاسو به دا تم هم نه لرئ تاسو لینار کوو ځکه چې که درم که نو تاسو بیا چې که نه دغه هغه دی اوس کړی ټوله مونږ له احترام کې مونږ ته په درد نه لګېږي هسې به په مونږ دلته بجلي و سبزي و دا شیان ګران نورې څه پته نه لګېږي شی نه ده خو دا چې که دا امریکې ویوړه او تاسو به وایئ چې دا ارمي چیف او دا وزیر اعظم او دا ایټم بم دا ټي ټي پي افغانستان ته وړی تاسو به لازمي بیا دا خبره کوئ خو دا ښه خبره نه ده ستړی مه شې وروره ما ته خو د تصویر نه ښکاري سلام علیکم جنرال صاحب ښه خو به یې خیر جنرال صاحب د ما یوه پوښتنه وه اجازه ده وایه جنرال صاحب زه په خپله هم د عمران خان مینهوال یمه خو دا اوس درنه روانه ده د دوی جلوس و دغه روان دي د ما خواهش ته زه ځان در ښیم زه دا یم که چیرې عمران خان په دا اډیاله جیل کې مړ سو اتی به دا د ولس او د ناپاک فوج ترمنځ به ډېر جنګونه شروع شي په پاکستان کې به جنګونه ورونه د ما به زړه خوشحاله سي آیا دا غلط کار ده که بد نه ده جنرال صاحب دې له خبر سي دوی 85,800 ډرون اچولي دي په موږ نه لږ صبر وکړه په پاکستان کې خانه جنګي زمونږ او ستاسو د مسلمانانو په ګټه نه ده دا د یو دویم عمران خان ته د خدای ډېر عمر ورکړي دا دعا مونږ به هغه څه نه کوو چې په بل مسلمان باندې د بل مسلمان په بدۍ باندې د هغه په مرګ باندې خوشحاله شو اتمن چې په پاکستان کې اور بلیږي سپرغۍ به ما او تا ته راځي پوه شولې نو په پاکستان کې امن خبرې ته غوږ شه زړګیه په پاکستان کې امن په پاکستان کې سوله په پاکستان کې د قانون حاکمیت په پاکستان کې انسانیت دا د ټولو په ګټه ده په افغانستان کې خانه جنګي و ټولې دنیا ته اور واخیسته صحیح ده اول چې دا پاکستان کې خانه جنګي شي او دغه پاکستاني ورونه افغانستان ته راشي ما او تا یې سمبالولی شو نشو کولی دا تورسري دا ماشومان پوهېږي چې د خانه جنګۍ څومره ما او تا ته زور معلوم ده نو دا به هېڅکله نه وایو چې خدای دې حتی ایران کې که یو مشکل جوړیږي دا زمونږ او ستاسو په ګټه باندې نه ده نو مونږ به داسې دعا کوو چې یا الله پاکستان او افغانستان داسې ورونه کې چې زمونږ منځ کې دا مسئلې حل شي دا مشکلات حل شي امیر صاحب کنه لکه دا ورور اوس دا خبره کوي چې اوس پاکستان کې عمران خان په جیل کې زبردست خبره ده زمونږ هم غواړو جنرال صاحب د ما ویل دا دي کنه چې دوی د موږ په افغانستان کې سخت ډرونونه واچول د موږ په پارسي کې یو مثال دی یا جنگ سگا خیر فقیر
دی ولس او دی سره جنګیز اتي مجر ته ګورو ولې دی د غیر نه د قتل د اشل جنرال نه صاحب نه داسې مو وایه وروره ګوره ته خبره د پاکستان ملت خو ډیر ښه ملت ده. ګوره موږ او تاسو ته معلوم ده او په موږ او تاسو یې خوا بدېږي، زموږ هم پې خوا بدېږي. بیا بالخصوص که پاکستان خدا نخواسته داسې یو پېښه کېږي ډېر زیان پښتانه ویني. که دا پنجابی وویني ولې د یو پنجابي په ماشوم باندې به د ما او د تا زړه نه بدېږي، یو تور سری بې عزته کېږي د ما او د تا به زړه پې نه بدېږي. مسلمانان دي اوس ګوره فلسطین موږ نه ډېر لرې ده، کوم رشته لرو صرف د ایمان او د عقیدې رشته ده. نو ډېر زیات د مسلمانانو خیر په دې کې ده چې ګوره دا فلسطین وګوره، سوریه وګوره، عراق وګوره، بس دغومره شي چې موږ د خپله خاوره که په سړیتوب باندې دوی موږ ته پرېږدي بس ذاتي موږ دوی سره څه مشکل نه لرو. خالج انګیز موږ په ګټه نه ده، تاوان ده دا ټولو ته. ډیورنډ کرښه نه منو، فرضي کرښه نه منو، امیر صاحب زموږ تربور ده او قرضونو نه هم خلاصو، هر څه کوو. او دا خپلو کې جګړه دا آخره نتیجه ډیورنډ به منئ ښه، خو ما چې هغه شي جنرال صاحب که یو خبرې مو کره کې زما دا زړه چې ډیورنډ کرښه دی خو چې پېښور کې ناشته وکړي او وایي چې جنرال صاحب سره په کابل کې چې کنه غرمې روټۍ خورو او ډایرکټ موټر وي او بس دلې نه په مارګلي چې بیرغ ونه درو داسې نه ده سره من نه جنرال صاحب په مارګلي بیرغ درو نه هم امیر صاحب بیا مشکلات درته جوړو کنه، بیا مشکلات په دې کې د خیر ده، قسم د دې کې د خیر ده. مړه جنرال صاحب دا نه کېږي کنه، دا نه کېږي کې ډېره غټ مرګ له ژوند راځي. دا قرضونه چې ته خلاصې دي تا هغه اتیال مسیانې ولاکه خلاص دا ستا په خپله دا کار کړی، دا ستا په خپله کړی، دا به اوس بوږتې ما خپله کړی، زه به یې خپله بېرته کوم. نه اوس نه روغېږي. اوس ما بل ځای کې کور جوړ کړی دی، زه په یې ځای کې خرڅ کړی وم، اوس ما کور جوړ کړی دی. اوس خو راته مه وایه چېرته دی کور؟ دلته مې پاکستان کې جوړ کړی. او ساده سړیه د تا کور سره خو مونږ کار نه لرو، صرف شناختي کارت به ایسته کې 50 لکه قرضه به خلاصې، تذکیره به والې، کور د ستا مبارک کې مونږ تاسو شړو نه. او خدای دې بیخ شین که کور سره دی مونږ څه کار دا خو دی ته به وایې چې بس تاسو به ماجر کېږئ مونږ به دا خاور نه، تاسو به پکې یئ. انډرسټینډ ته والا ډېر ساده سړی، زه ټول خزه بس دا به بیا پته وروسته لګي. دی به داسې کړو چې خانه جنګي اچھی چیز نه دی خو لاره به داسې جوړو چې کابل نه تر روانېږي چې زموږ سره هغه کړي چې موږ روانېږو چې بس 3 غنټې بعد په کابل کې سره چای څکو، بس نورې خبرې نه منم. امیر صاحب نه منم زه به بالاحصار نه روانېږم، په لاهور کې به چای څکم، بېرته به راځم، داسې به راسره منې. لاهور کې مسکا خو ډیوډلینډ به په ځای باندې نه امیر صاحب نو ډیوډلینډ کې به خبرې نه نه بس ښکار دې خراب شو، لاړلې ته بلکلیس شولې. ته راځه او زړور چې دی که نه د لاهور کې نه چې په کراچۍ کې هم چای څکا. زه خو خود زړور راځم، د ما مخه خو څوک نشي نیولی، زه خو یم زمری. اخوینه ته وګوره داسې غوړه خزنده مزنده نسته، وګوره تکړه کشري خبره چې هغه ولسوالو امیر صاحب په ډیورنډ کې به یې ولسوال ویده ده هغه وروسته راجګېږي. او ګوره هغه نارین والا هغه زه پېژنم، نارین ما کتلی کې زغال څنګه ودایي ازالته. السلام علیکم جنرال صاحب، اقبین صاحب او د مولانا جنرال صاحب همدغه و هغه زمونږ د مولوي احترامي چې کړې وه دغه مولای به نه یادې، دا کار به نه کوې که نه ګوره مولای به نه یادې. جنرال صاحب په دې مولو ما ته دومره غټ پیغور جوړ کړی دی چې نیمه دنیا راته چې هغه مولای ما چې مولای څه خبره خو بس هغه مولای غټې خوښۍ بس مونږ څه پکې وکړو. مولای غټې ښې امیر صاحب دې مولای به نه چېړې، مولای کې به کار نه لري. پرون په لغمان کې یو مولای په کرن باندې را ایستلی وه، په کرن باندې
مړه د تاسو دومره ډېر غټه وه. او هغه پیټه کدو الوا چې شوه هغه الوا د موږ په تمه هغه لاړه امیر صاحب هغه میاخیل صاحب محترم پاکستان کې وروستي سیاسي حالات عمران خان به جیل نه خوشي سي کنه پروت به پکې میاخیل صاحب لکه لاړه دا حقبین پکې څه وخت حقبین 100 نفر ناس یاستئ 200 نفر ناس یاستئ دا لایف شیر کوي 222 نفر له لایف شیر کړی شو ټکوي دا څه شو بیا وای ما راځم کوي داس خو نه کېږي نو دلته ستر جنرال مومن خان لایف راغلی او تاسو دس کوي یار الله شریف ته یاره جنرال صاحب دومره مینوال دی په پاکستان کې خاص ځای مچ چته ک وټو ته ودرې ټول خلک به تعالی وټر کا موږ به په ځای پاتې یو پوه شوې او پوهېږي چې ولې ما دا څه نر وجه سړي ده؟ سره درېدلی یم نر سړي والله چې دا سره وجه. درېدلی یم عمران خان یاره په دې که دا خو سبا مې ویل چې نواز شریف اختلاف به سره کو خو په دې نواز خبره شریف منم زنده‌باد مې کړه او عمران خان خو د ما جګر یار ده او چې کله راخوشي شي بیا به ته وګورې چې جنرال صاحب دا ما څه ته وجه اندازه کېدای شي شته لکه دا که نه. پوښتنه ما نه چا کړې چې د عمران خان ولې په ګران ده لکه دغه څه جواب عمران خان خو ډېرې وجې دي خو وجه یوه ډېرې وجه دي دا ده چې غل نه ده وجې ډېرې دي زه اوس درته یو وایم و. یوه وجه دا ده چې غل نه ده دویمه وجه دا ده چې پاکستان نه بهر هغه نه لري ځمکې او اساسي نه. کورونه او جایدادونه دا دوه دا اساسي نه لري درېیمه خبره دا ده چې د کینسر هسپتال یې په لاهور کې جوړ که په چندو یې جوړ که دته په کرکټ کې ټول میډالونه او پیسې په کینسر هسپتالو لګولې صحیح شو بیا یې په پېښور کې جوړ که بیا یې په کراچۍ کې جوړ که دا د انسانیت خدمات یې وکړه د درېیمه وجه دا ده چې منافق نه ده او واقعا په پاکستانیانو باندې زړه خوږي واقعیت په پاکستانیانو زړه خوږیږي پوه او افغانستان سره هم جوړ چېرته عمران خان دا اوس غواړي چې دا بل عمده علت دا ده چې افغانستان سره د افغانستان په هکله ډېر ښه سوچ لري ما نن هم یو ټویټر باندې پوسټ کړی دا ویډیو مې نشر کړې ده چې عمران خان وایي چې هم د افغانستان په کارو کې کار مه لرئ هلته انسانیت ته کار وکړئ او هغه 40 کاله هغوی جګړو کې تېر کړی دعا وکړئ چې خدای پکې امن راولي او که په افغانستان کې امن راغی موږ ترقي کوو دا د عمران خان سوچ ده دریم بل سوچ د عمران خان د حکومت په وخت کې دا و چې ډیر کوشش ده دا وکړه چې دغه ویزا او پاسپورت او دا شی ختم کی لکه مخکې چې تا ویل کابل نه ګاډي ډایرکټ لاهور اسلام آباد ته لاړ شي اسلام آباد نه لاهور ته صرف په یو کارډ باندې لکه اروپا سیستم باندې دا د عمران خان سوچ خو چا پرې نه خوسته پوه شئ نو عمران خان کې ډیر شیونه دي که اوس زه په کتاب لیکم 600 مخه باندې د صفاتونه نه خلاصيږي دغه مسلمانی او د نور قسم که غپ نه لګوم په ما باندې د دې ډیر بل غټه خبره دا ده چې هر هغه ونه چې میوه لري خلک په کاڼو باندې ولي صحیح شو زه دا وایم که عمران خان بدو نو یوازې به نواز شریف بد ورته ویلې که غلو زرداری خپل غل د هغه ورسره آرامیتوب نه کوه نواز شریف خپل غل د هغه نه ورسره کوه فرض مثال د سره فضل الرحمن هم هېڅوک دی په پاکستان کې دوست نه لري هغه علت یې دا ده چې دا صفا سړی ده نر سړی او په سیاست پوه شه او ډېر زیات هغه وخت عمران خان په ما ګران شو چې ناټو ته ویل چې نور زما د خاورې په افغانستان باندې نه برید کولی شي او نه په وزیرستان کولی شي بالکل دا که دې وکړه زه جواب لاره یې پې بنده کړه 6 میاشتې د ناټو لاره بنده کړه هغه ملا چې د امریکایانو ماته شوله بیا هغوی بل د امریکایانو سره په مذاکراتو کې عمران خان مخلص و هغه غوښتل دا چې امریکایان له افغانستان نه ووځي او افغانستان کې جګړه ختمه شي او د پکې ښه رول هم ولوبه دا هغه څه و چې امریکایانو خپل غچ ته نه واخیسته نو جیل ته واچو نن یا سبا به راخوشي کېږي امیر صاحب دا واوره نن یا سبا جنرال صاحب چېرته راخوشی شو او بیا څه هغه مکمل اورېدنه ملاقات ورسره کوي
نه زه خو هلته نه ځم، زه که هلته کار اخلم حکومت راشي اسټابلیشمنټ به خپل هغه وي. زه به عمران خان ته روټۍ کوم، لوګر ته یې راغواړم ښه سپیشل، او بس دلته بیا سمه جلسه او راځي انشاءالله سمه جلسه ورته نیسم، سم داسې فرست کلاس پروتوکول یو خرچه کوم، که هیڅ نه یو 50 دانې خوسکي د فارم ورته حلالوم. پوه شې یاره جنرال صاحب که دا کار دا وکړو نو د ټول دواړه طرف ته پښتونخوا باندې به ته یو هغه وکړې، یو نوی کار به وشي. قسم په خدای چې راشي ملولي ورته حلالوم، هغه ډېر پې لګېږي. ښه ښه امیر صاحب، امیر صاحب بس څنګه کوې یاره؟ جنرال صاحب یو چکر خو راشه مړه، جاپان ته یو چکر راشه خیر دی. جاپان ته درځم چې ورته زما د هغه سیسټم سم شي، یو 2-3 ملکو ته لاړ شم، بیا جاپان ته درځم. او جاپان ته بیا په تاسو درځم. خو لیش کې څه پابندي شی نشته چې کاغذونه ورته جوړ کړو؟ نه الحمدلله ما باندې څه پابندي نشته. صحیح ده. ویزې ګرانې دي، بس دغه ترتیبونه برابر شي. ویزې نه دي زه بیا ګرانې، ځم. مونږ یو که نه جاپان ویزه په څو ده؟ مفت ده ستا لپاره 3 میاشتو.